پاکستان ولې په ملا یعقوب او ملګرو پسې دیني عالمان راولېږل؟ پاکستان ولې د طالبانو په وړاندې ماتې ومنل؟ د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه څه ډول بحث کیږي؟ که غواړئ یادې پوښتنې مو ځواب سي نو ویډیو تر پای وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. کابل ته د پاکستان د دیني عالمانو د پلاوي سفر په چمن کې پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د پاکستانی دیني عالمانو یو 4 کسیز پلاوی به کابل او کندهار ته سفر او د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره به خبرې وکړي. د ټایمز ورځپاڼې نن سهار لیکلي د دې سفر اصلي هدف په ډیورنډ کرښه په ځانګړي ډول په سپین بولدک او چمن دروازه کې د راپورته سوو وروستیو جنجالونو په اړه خبرې اترې دي. د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تمه ده چې دا پلاوی نن کندهار ته ولاړ سي. د دې سفر اصلي هدف په سپین بولدک او چمن دروازه کې د راپورته سوو وروستیو جنجالونو په اړه خبرې اترې دي. نوموړی وایي په سپین بولدک او چمن کې چې کوم وروستي حالات وو او د دواړو خواو ترمنځ ډزې سوي وې، تلفات پکې اوښتي وو او تاوتریخوالی سوی وو، نو فکر دا و چې څه ډول دا ترنګلی حالت پای ته ورسیږي او د تګ راتګ دا لار پرانیستلی پاتې سي. نو فکر دا و چې دیني عالمان دې لاړ سي او هڅه دې وکړي چې د کندهار د دیني عالمانو سره هم وګوري. له طالبانو مو د پاکستاني پلاوي د تګ په اړه وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. وړاندې بیا دوی د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کړی دی. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو څو ځله په چمن دروازه او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ځینو نورو سیمو کې جګړه سره وکړه چې دواړو لورو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شېبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه هر اړخیزو معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.